چې تکبیر د جنازې ملایان را پسې وکي. مولانا صاحب محترم په بخښنې سره دا د شعر الفاظ درنه لږ ګډوډ شول، دا به زه تکرار کړم. وایي تکبیر د جنازې چې ملایان را پسې وکړي، قسم دی چې بیا ډېر خلک ارمان را پسې وکړي. په هر حال مولانا صاحب که د ګیلمن وزیر په هکله یوه جمله راته ووایي چې ګیلمن وزیر څنګه انسان و. ګیلمن و له دې دنیا ګیلمن ولاړی. مننه مولانا صاحب. کور ودان د ګیلمن وزیر په هکله ښه نظر ورکړه. مطیع الله تراب هم په یو شعر کې یاد کړی او شاید هغه شعر ستاسې یاد وي، که چیرې تکرار کړی. زه فکر نه کوم که بل یو ګیلمن به راوړي، داسې به ډېرې مندې کینې زامن به راوړي. ستاسې په نظر چې ګیلمن وزیر به بیا تکرار شي د پښتنو په ټولنه کې؟ دا په لکو پښتنو کې نه پیدا کېدی عزیزانو. د مفتي منیر شاکر په اړوند کې یو جمله راته وایي مولانا صاحب، هغه هم یو څه وخت وړاندې شهید کړی شو. ستاسې دغه په اړوند څه فکر درلود؟ مفتی منیر شاکر صاحب خو دا اوس کې چا شهید کړي، زبردست عالم و، بې باکه عالم و، د نیم جهان سره راخستی وه. مولانا صاحب محترم، ستاسې او د مفتي منیر شاکر ترمنځ عقیدوي اختلافات هم موجود وو. دغه اختلافات ته تاسې په کوم نظر ګورئ او کومه پایله چې له دغه اختلافاتو څخه راووته ستاسې په نظر دا مناسبه وه؟ موږ په تر سلو مسلو زیاتو کې اختلاف ورسره درلودی. هغه څه بده خبره نه ده، پریشانۍ خبره نه ده. اختلاف پر خپل ځای دی، خو د احترام په چوکاټ کې. لکه څنګه مولوي صاحب که لږ وضاحت یې راکړئ د دې اختلافاتو؟ نه شکنځا وې، نه رد و، نه بد و، نه بددعاوې وې، نه جنګ و، نه دمکیان، یو شی نه و. مننه مولوي صاحب. کور ودان په اخر کې دعا د خیر وکړه چې مجلس سره راټولو. تر راتلونکي مجلس بیا د الله په امان. الله پاک موږ ټول ته عفو وکړي. الله پاک دې زموږ محنتونه قبول کړي. ویل دې الله قبول کړي. دا چې چا اورېدلي دي هغه دې الله قبول کړي.